السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی دوستانو. تیره ویډیو کومه چې تاسو واوریده کم کې چې د مصب په بندېدو خبره شوې وه په لومړني معلوماتو کې داسې ویل شوي چې مصب په واړه بندېږي هم هغې نه وروسته چې کوم معلومات راغلل نو هغه در سره شریکومه. نو هیله ده چې اخره پورې را سره پاتې شئ. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ او که چیرې تاسو د ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه تیره ویډیو کې مونږ ویلي وو چې مصب په واړه بندېږي. کوم چې مونږ ته لومړني معلومات را رسېدلي وو هغې په بنیاد مونږ ویلي وو چې مصب په واړه بندېږي، خو هغې نه وروسته چې کوم معلومات مونږ ته را ورسېدل په هغه کې ویل شوي چې مصب پکې به 3 یا 4 بلکونه بندېږي. نو دې بلکونو کې په الحال 3 نمبر، 5م، 6م او 20م نمبر شامل دي. په لومړی کې به دلته د دې ځای اوسېدونکو څخه کرونا وایرس ټیسټ واخیستی شي او د دې علاقې څپې به په کیمیاوي موادو باندې وشي تر څو چې د کرونا وایرس خپرېدو مخه ونیوی شي. ښه دغه 3 یا 4 بلکونه چې بند شوي دي په الحال دې کې چې کوم اوسېدونکي دي دوی خپل کارونه په معمول ډول کوی شي، خو لکه دې ایرې ته به نه چاته د تلو اجازه وي او نه د راتلو. او هغې تر څنګ کم کسان چې دلته غیر قانوني اوسېږي هغو باندې به هم کوم عمل نه اجرا کېږي. لکه دوی وایي چې موږ ته پته ده په دې ایریا کې زیات غیر قانوني خلک اوسېږي نو دوی د زموږ څخه نه یاریږي. هغوی د خپل ضرورو ټیسټ وکړي، موږ به په دې دوران کې د دوی څخه هیڅ پوښتنه نه کوو او دوی د دې ایریا خلکو څخه هم غوښتنه وکړه چې په دې پروګرام کې موږ سره همکاري وکړي. او بله خبره ده چې د کم ټیسټ اخیستی کېږي د دې به د دوی څخه هیڅ کوم فیس نه اخیستی کېږي. اوس په الحال دا ایریا بنده د دې ځایي اوسېدونکي زما یو ملګري ته وویل چې موږ باندې د ورځې 10 بجو څخه خپل دوکانونه بند کړي او موږ ته د بهر تلو اجازه نشته او نه د نورو خلکو دننه راتلو. الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. زه به کوشش کوم چې د مصب کې کوم پروګرام شروع شوی دی د دې هر نوي معلومات له تاسو سره شریک کوم. نو د دې لپاره تاسو د احمد آفیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ. نور که کوم سوال لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ او یا چې کومه د واتساپ شمېره تاسو په سکرین باندې ښکاري په واتساپ باندې میسج هم راته کوی شئ. او په اخر کې دا ویډیو خپلو هغو دوستانو سره هم شریکه کړئ کوم چې په دې ایریا کې پاتې کېږي تر څو دوی هم خبر شي. نور به په الله سپارم. د الله په امان.